قزاقستان ولې طالبان خفه کړل؟ طالبانو ته ولې تروریستان وویل؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د خصوصي سکتور ګډ پلاوي قزاقستان ته روان شو. سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې د دې سفر موخه د قزاق افغان سوداګریز نندارتون پرانیسته وه. د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لیدنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت صنعت او د پانګونې د جذبولو په اړه خبرې اترې دي. ټاکل شوی چې د قزاق افغان نندارتون او د نورو پروګرامونو کې د هیواد له داخل او بهر څخه 250 افغاني شرکتونه ګډون وکړي او د 3 ورځو لپاره خپل صنعتي، کرنیز او مدني توکي نندارې ته وړاندې کړي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته وویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت په وړاندې د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلي تومیش وویل شاوخوا 1.5 چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تروریستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللي وو او د هیواد له چارواکو سره یې وکتل. د یادونې وړ ده چې تر اوسه کوم هیواد د اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. اولو وختونو کې اسلامي امارات غړي ډېر هیلهمند وو او ویل یې چې ډېر ژر به ټوله نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. خو دا د تقریبا 2 کاله پوره کیږي چې یو هیواد هم تر اوسه اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. ډېر کله د اسلامي امارات ویان وایي چې نور هیوادونه ځکه موږ په رسمیت نه پیژني چې له امریکا څخه ډارېږي. نو خلک یې په جواب کې وایي چې چین او روس خو ستاسې له ټولو نږدې دوستان دي او امریکا سره هم مخالف دي، نو ولې مو هغوی تر اوسه په رسمیت نه پیژني؟ د دې خبرو جواب تر اوسه طالبانو نه دی ویلی چې ولې د هغوی نږدې ملګري هغوی په رسمیت نه پیژني. دا و زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښه چارې.